د کہانی شروعات د رینډا نوم د یوې ځوانې جینۍ نه کیږي کومې چې په یوې غټې او مشهورې کمپنۍ کې کار کوي. دا په ځای کې د بلا هفتو پورې مسلسل محنت وکړي او یو ډېر اهم رپورټ تیار کړي. چې کله هغه رپورټ خپل ملګري ډیفون ته وښایي نو د په لیدو سره هغه سخت خوشحاله شو. دا خبره ورته وکړي په سبانې میټینګ کې به زه به د ټول د وړاندې نه ستا نوم اخلم او دا خبر به پکې کوم چې ټوپټو لینډا په خپله باندې راکار کړی دی. د دې پورې لیدو سره لینډا د حد نه زیبا خوشحاله شي. خو په سبا باندې چې کله میټینګ ته غوږ کېږدي نو دا به اوري چې ډیفون خو د ټول د وړاندې نه زما نوم هم وانغسته. دې سړي دا خبرې ورته هم وکړه وي دا ټوپټو کار ما په خپله باندې کړی دی. د دومره ظلم باوجود دا بیا هم خپل ځان خاموش وساتي ولې چې دغه غونډه کې کارونه به هر وخت دې سړي په دغه دفتر کې کېدل. د دې نه پس دا چې کله خپل ګاډي ته وخېږي نو په هغه ځای کې هم په ژړا شو. دې سړي شپه ورځ اوس د دې صرف او صرف په ژړاګانو کې تېرېږي. اوس ورځې پس لینډا برېډلي ډیفون او باقي ټیم والے کسان بینکاک ته تلو دپاره هم د کمپنۍ په جس کې کېني او د بینکاک په اړخ باندې ور روان شي. لینډا د سفر په دوران کې هم ځان له لږ غونډه کې هم وخت ضایع نه کړي او په هغه ځای کې هم محنت را شروع کړي. دا په هغه ځای کې یو ډېر غټ ریسرچ را تیار کړي په دغه د کامیابۍ د خوشحالۍ د ډېر وخته پورې قایمه پاتې نه شي. په هغه ځای کې ډیفون د دې د ملګرو د وړاندې نه د دې یوه زړه ویډیو را شروع کړي چې دغه ویډیو په کتو سره په دې پسې خپل ملګري هم په خندا شي. دا چې کله په هغه ځای کې د خپلې بېعزتۍ ته پام وکړي نو په دې سره دا ډېرې غوسې د لاسه خپل ټوپټول نوي ریسرچ هم ډیلیټ کړي. نو دې باندې په هغه ځای کې وخت تېرېږي او بیا ناڅاپه دغه جس ټوپټول ټوله په ګډوډېدو شي. په لږ غونډې وخت کې دغه ټوپټول جس د قابونه بهر شي او هغه جس په منځ باندې نیم شي. په صورت کې بلا مسافر په هوا کې والوځي. کله چې ډیفون په هغه ځای کې د خپل ځان د بچ کولو دپاره لینډا کلکه ونیسي. په ځای کې لینډا د خپل ځان د بچ کولو دپاره دغه په لاس کې کانټه ورخه کړي چې په هغه ځای کې د ډېر درد د لاسه د ډیفون ټوله هم ګډوډې شو او هم د جز ښکته وغورځېږي. لینډا بیا په ځان پسې شیشه هم را بنده کړي او د نه پس دغه ټوپټوله جز سمندر ته وغورځېږي. په دې حادثه کې تقریبا ټوپټوله خلک په سمندر کې ډوب شي او قسمت په هغه ځای کې لینډا سره ملګرتیا وکړي او دغه جز د ملبې په ذریعې سره هغه خپل ځان د سمندر غاړې له ور ورسوي. په سبا باندې دې چې کله سترګې کولو شي نو دا ګوري چې خو په دې وخت کې په یوې جزیرې باندې موجود یم. په مزه باندې چې کله اخوا دېخوا پام وکړي نو دې ته په هغه ځای کې هغه ډله چې برېډلي په نظر باندې راشي. په دې وخت کې هغه په بد حالت باندې پروت و. دې سړي خپې هم سخته زخمي شوې وه. لینډا هغه په راښکرو باندې یو محفوظ ځای ته راولي او په دې وخت کې هغه خبره دا وه چې لینډا ته د مخکې نه په ځنګل کې د اوسېدو طریقې ټوپټوله معلومې وي. په دې وخت کې یو تیره کاڼی را تیار کړي او بیا هغه د چاقو په څان استعمالول شروع کړي او پاڼې پرې راکټ کړي. بیا دغه پاڼو په مدد سره ځان دپاره یوه وړه غونډه کې کوډره را تیاره کړي او بیا په هغه ځای کې د باران د اوبو د راجمع کولو دپاره یوه کنده هم را جوړه کړي. د شپې په وخت کې په هغه جزیرې باندې ډېر خطرناک طوفان راشي خو لینډا د مخکې نه هغه بېهوشه برېډلي په خپلې کوډرې کې ځان سره پټ کړی و. په سبا باندې دغه جزیرې موسم چې کله را صفا شي نو برېډلي هم په هوش کې راشي. لینډا ټول نه مخکې هغه له اوبه ورکړي چې په دې وخت کې هغه ته را پته لګېږي چې ما ټوپټوله کسان خو په حادثه کې مړه شوي دي. د دې پورې دوه سره هغه په هغه ځای کې په ژړا شي او بیا د لینډا شکریا هم ادا کړي تا خو زما زندګي بچ کړې ده. بیا د خپل ځان له ژوندي ساتلو دپاره لینډا د مغز سرې کار را شروع کړي. هغه اور ولګوي او دې سرې کبان هم رونیسي او زر زر خوراک را تیار کړي او په دې وخت کې برېډلي تر دې ته پورې خفو چې یو ورونه د خوړلو نه هم انکار وکړي. په دې وخت کې لینډا هغه په خپلو لاسونو باندې خوراک ورکړي او دې سرې سخته خوشحاله هم وه ولې چې هغه د دنیا له پیغورونو تنګه راغلې وه. اوس چې را لرې شوې وه نو دا خوشحاله وه. هلته خپل ځان په دغه جزیره کې ازاد محسوسېده ولې چې په دغه ځای کې نه شور او نه د چا پیغورونه. په سبا باندې چې کله په هغه جزیره کې ګرځي راګرځي نو هغې ته په هغه ځای کې یو سیو میلو شي. په خوشحالۍ باندې هغه سیو د برېډلي خواله راوړي خو برېډلي په هغه ځای کې تر دې ته پورې خفه چې هغه یوې خبرې ته هم غوږ کېنږدي. په غوسه کې لینډا دا تپوس وکړي ته لا تر اوسه پورې زموږ دواړو د بچ کولو دپاره د ریسکو د ټیم والو دپاره د ایمرجنسي وال نشان لا ورې نه دي جوړ کړي. په اصل کې زر ته زر دا غوښتل چې خپل کور ته لاړ شم او د دې جزیرې نه ځان خلاص کړم. لینډا هغه په دې خبره باندې پوهه کړي ما تر اوسه پورې صرف او صرف د خپل ځان د بچ کولو کوشش کوم. ما خوراک تیار کړ او دې سرې کوډره مې جوړه کړه. په ځکه برېډلي چې کله په خپله باندې درېدو کوشش وکړي نو دغه په تر دې ته پورې زخمي وي چې واپس په ځمکه باندې راوغورځېږي. لینډا ورته ووایي غم مه کوه ستا خپه ماته نه ده تا ته له غونډې کې د ارام ضرورت دی په خپله باندې به ټیک شي. په ځکه لینډا چې کله د هغه سرې په ودرېدو کې مرسته را شروع کړي نو برېډلي په هغه ځای کې د دې د مدد د اخیستو نه انکار ورته وکړي. د خبرې په اورېدو سره د لینډا زړه مات شي چې دا زه ورسره څه کوم او دا دې راسره څه کوي. په هغه ځای کې خپل سامان چپ چاپ راوچت کړي او برېډلي هم په هغه ځای کې یې پرېږدي. د برېډلي دا یقین و چې ډېر ژر به هغه واپس راشي او په انتظار کې په هغه باندې په دغه ځای کې پوره 2 ورځې تېرې شي. د تیز نور او د ډېرې لوږې د وجې د حد نه سیوا کمزوري شي. هر چې کله د مړ کېدو والی نو په دې وخت کې لینډا دا خواله راشي او د اوبو د ورکولو نه پس دغه زندګي یو ځل بیا بچ کړي. ورته بیا په هغه ځای کې دا خبره ښه صفا کړي وي دا ستا دفتر نه دی په دې ځای کې به صرف او صرف زما مرضي چلیږي. هلته بیا دا خبر هم ورکوي ما ته په دې ځای کې د خنزیر خاپونه میلول شوي دي د کوم چې دا مطلب دی چې په دې ځای کې چېرته خنزیر موجود دی. د برېډلي په هغې باندې یقین نه کېږي چې دا به خنزیر څنګه نیوي خو له غوندې وخت پس لینډا واقعي ښکار وکړي او خنزیر د خواله راوړي. د شپې په وخت کې دغه دواړه هغه خنزیر ځان دپاره پوخ او په اول ځل باندې په مړه خېټه باندې روټۍ وخوري. په سبا باندې دا چې کله په هغه ځنګل کې ګرځېږي راګرځېږي نو په هغه ځای کې دې ته یو لښتې په نظر باندې راشي. دا په هغه ځای کې اولامبي او کله چې بیا دغه ځای نه بار ته روځي نو په سمندر کې ورته یوه کښتۍ په نظر باندې راشي. دا چې کله هغوی د اواز د ورکولو والي نو دا په هغه ځای کې بیا له غونډې کې سوچ را شروع کړي د خپل ځان بیا راقاب وکړي ولې چې هغې چېرې هم دا جزیره پرېښودل نه غوښتل. هر چې کله د برېډلي خوال راشي نو هغه د سره هم د کښتۍ خبر ورنه کړي. په دې کې برېډلي به ورځ تر ورځه یارېده. په دغه
دغه یری کې پاکه باندې په دغه ځای کې 2 هفتې تیرې شي په دغه د بچ کول د پاره هغه ته څوک هم را نشي هدل دا مشوره ورکړي ویرازه چې د لرګونو ځان د پاره کېشته جوړ کو دې زین چرته لري لاړ شو ولندا ورته وای دا زموږ د پاره خطرناک کې دي شي حسینه مړ پکې نشو په زمزه باندې برډ ته هم داسې احساس وشي چې لندا سره هم د دې زین د وته وای نه ده بلکې هغه په دې ځای کې خوشاله ده او په ځکه دا فیصله وکړي چې زه په دې ځای کې درنده نه خپل ځان بیلوم چې هغه سره د سره هم په ځنګل کې دوسېدو تجربه نه و د بچي چې کومه ګوډه جوړه کی هغه هم وروغورځي په ځکه ځان د پاره خوراک هم نشي را پیدا کولای چې په دې سره هغه اخر همت وبېلي واپس درنده خواله راشي او دې سره معافي ته هم غواړي انده په ځکه دغه د معافي قبول کړي او په سره دغه دوان ترمنځ یو ځل بیا دوستي را شروع شي پرې کوم ته روزه کې برډ په مکمله توګه باندې ټیک ټاک شي چې دینه پسلن دغه ځان سره روان کی او ټوپ ټول جزیره ورته خای بلاره کې په توتلو کې دا ورته بار دا خبره هم خي چې کم بوټي نه بزان ساتي او کم د خوراک لایق دي درته پازه کې یو کان هم وروخای په دې خبره باندې په دې کې وداسې قبيله اوسېږي چې موږ یې ولیدو بیا زمون خیر نشته هغه ته چره هم ور نشي په دې وخت کې ناسا په درنده خپو خوې کی خو برډ دغه د غرزیدونه مخ کې لاس ورلور کی او په طریقې سره دغه ژوندۍ را بچ کی چې خپل ځای واپس راشي لورنده پاغه کې د کچ کېلونه او داسې الوا تیار کی کوم چې د برډ د حد نصیب را خوښ د شی په وخت کې دغه دوانه راوځي شو د ځان د پاره شربت هم وکي هغه چې کله بیا لکه خاموشي شي بیا لنډه عادت د خپل ژوندۍ یو ډېر خطرناک راز بیانول شروع کې ورته وای زما یو ورځ واده هم شوی زما خوند د حد نصیبه یو شرابي انسان وخته هغه هر وخت باندې تشدد کو او د سری ټول شپه به د شرابو په نشه کې پروت یو ځل هغه تر دې د پورې تنګ راغله چې نشي په حالت کې ما ورله د ګاډي چابيانه ورکړي هم پاغه شپه باندې داسې اکسیډنټ وکړ چې هم پاغه ځای کې مړ شو او دا راز ما بیا تر اوسه پورې چاته هم اونوي زوز د خارت ژوندۍ نه تر دې د پورې تنګ راغلی ما کچې زه چا په دې جزیره کې پرې خودلم نو زه به ټول عمر په دې کې تیر کما ولی چې ماته داس لګي چې اصل سکون هم په دې کې دی برډ لغیلا د یو خبره هم جواب ورنکي ولی چې دغه بزین کې په دې وخت کې سبل سره وانه په سبب باندې پازه کې وزل بیا باران را شروع شي هي باران سره د طوفان راشي د سره وای چې دوی کوډره هم ته برباد شي په دې وخت کې دغه دوان د خپل ځان د بچ کول د پاره په یو غار کې پناه واخلي او بیا د یخنین د خپل ځان د بچ کول د پاره یو بل تدویر انځدي هم شي په سبب باندې راځي کله سترګې کولو شي نو دا ګوري چې برډ هو په دې ځای کې نشته روان د وخت په څنګه بیا دې خواله را شو دا خبر ورته چې موږ له باقي د غر د پاسه خپل کوډره جوړول پکار دي دغه دوانو سوزل بیا راځي شو ځان د پاره یو نوی کور را جوړ کی د شپې په وخت کې برډ اوس په خپل باندې د پاره خوراک را تیار کی د پاره چې لنډه پغزه کې لګه غونډه کې آرام وکي درڅ پرې دوسه لنډه ته داسو لګيږي چې دی به اوس په خپل باندې هم زما سره هم پدې جزيره کې اوسېږي او کله چې پغزه کې لنډه خوراک وکي دغه په سر باندې چکر را شروع شي پاسل کې برډ دغه د پډیره چالاکي سره په خوراک کې زخر اچولیو چې لنډه پغزه کې را به هوش شي نو د موقع د فدې پغستو سره برډ زر ځان د پاره لرګونه کېشته را جوړ کی هم پاغي کې روان شي او په دې وخت کې په سمندر کې تر دې د پروتیز طوفان راغلو چې هغه له کېشته را ماته کې یزل بیا د سمندر غاړې لري ولي پوښ سمندر سره په دې وخت لنډه پوښ کې راشي او هغه په زورونو باندې د خېټې نه ټوپ ټولي وبرو باسي چې کله برډلی پوښ کې راشي نو لنډه هغه د سخت پقاروي په دې وخت ډېر غوسه دلاسه په دې باندې هم زخر اوخرو دا خبره ورته کی وی غم مکه به ته ډایرکټ د دې زخر د وجې نمبرې ته به په قلارو په یو سو غنټو کې مړې دې پورې دوسره برډ نور هم یریږي او بیا د نور یې راوړو د پاره د مخ باندې ویني هم ورولي ورته په اخر کې بیا دا خبرو کی وی دا هر څه صرف او صرف ماستا د راوړو د پاره وکړل او چې بیا د مړه دوه راکړه زبدا یې رو منو بلکې د مغ سری مړ کوم بده لیکن ته کې ورځ پس لنډه چې په ځنګل کې د فوټو پر جمع کولو کې لګیاوي نو په دې وخت کې دا غي نظر په وکشته باندې و پروزي کوم چې سیده پسیده هم د دوی جزيري پاړخ باندې را روانه وي په کشته کې پاسل کې د برډلی منګې تر او د سری د کبان د نیولواله موجود هغه پر دوه سره د لنډه په خپل سترګو باندې یقین نه کیږي خو بیا د خپل ځان راقابو کی او دا غي د وړاندې د قصد خپل ځان په جړا کی هغه ته وایي په حادثه کې صرف او صرف زو برډلی بچي وو چې دې پورې دوه سره چيري سخت خوشاله شي هدي ته بار دا خبره کوي ما د خپل خوند برډلی خواله بوزا لنډه بیا په دې چاله کې سرته د پوس وکي و تاسو شلته کې راتلې نو چاته دا خبره وکړه او کو نه کړه چې د جزيري پاړخ باندې ور روانو چې ورته وایي وینا زموږ دوانو نه علاوه چاته هم پته نه لګيږي چې په دې سره دغه دوانو ځان سره روان کی او د خطرناک لارې خواله راوي په دې وخت نه صبر چې خپو خوېږي او هغه په ډېر مشکل باندې خپل ځان راقابو کی د بچ کولو د پاره هغه د کبان نیول ولا غیر لا سور کی هغه په ځان لبانې شي راپورته کوي لنډه ته ټوپ ټول منظر په نظر باندې راځي خو بیا هم مدد ورسري نه کوي لکه د وخت پس بیا په داس طریقې سره د برډ خواله راشي چې اډو سه هم نه دي شوي پس با باندې برډ چې کله د خو برا پاس نو د پازه کې کټ شوی لاس په نظر باندې راشي چې کله بیا دغه لاس خواله ورشي او دای ګوتمه ته پکې پامو کې نو دی پوه شي دغه زما د منګې ترې لاس دی ډیر څه پرې دوه سره اوس په دې خبر باندې پوه شي چې دې هر څه په شا باندې صرف او صرف د لنډه لاس دی لنډه لاول هغه ته دروغ ویل شروع کی او د برډ دوز دغه په یو خبر باندې هم یقین نه پاتې په دې وخت کې دغه دوه ترمنځ لاول د خولي جګړه را شروع شو بیا دغه جګړه په لاس خپو کې را بدل شي برډ پازه کې د ختمولو کوشش وکي خو لنډه پازه کې دغه په پوره طاقت سره مقابله وکي او اخر هغه را زخمی کی بیا هغه خپل ځان د بچ کول د پاره د منډه را شروع کړه په منډو کې دی عجیب غونډه کې علاقې خواله ورسیږي دماغ علاقه وا د کومه نه چې د لنډه منې کړي وا هرته کې پروسې سره دی ګوري چلته کې خو بلا کورونه موجود دي په دې وخت کې
دی په دې خبر باندې هم پوه شي چې دا په اصل کې به خوشي جزیره نه بلکې په مکمله توګه باندې د بادې وړه جزیره ده او زه قصد لنډه هم په ځای کې ساتلی وم. لنډه چې کله هلته کې ورشي نو دا ټول د روح په ځای کې را قبول کړي او دا خبره ورته وکړي دا ځای ماته مخکې نه معلوم خو ما د قصد راځي ستانه پټ ساتل او دې دپاره چې ته هم په ځای کې زما سره ژوند تېرول شروع کړي. بیا لنډه په ځای کې به ده پسې ټوپک را واخلي خو بیا برډلي ته نه په دې طریقې سره خپل ځان رابط کړي زما ستا سره مینه پیدا شوې ده. ته چې کله په دې خبره باندې په سوچ کې لاړه شي په دې سره برډلي په ناڅاپه حمله وکړي. چې کله په ټوپک باندې په دې باندې ډز وکړي نو دا پته ورته ولګېږي چې په دې کې هوګولې هم نشته. بیا د موقع په ملاوېدو سره لنډه یو غټ سوباړی روچت کړي او د په سر باندې به مسلسل ګزارونه وکړي تر هغې پورې چې تر څو پورې د ده نه ساه نه وي وتلې. ته چې کله بیا ښار ته لاړه شي نو ټولو خلکو ته داسې لګېږي چې په حادثه کې صرف او صرف دا یوازې بد شوې ده. دوست په مزه باندې په ټول ملک کې مشهورې شو د برډلي ټوپه ټوله کمپنۍ هم دې ته پاتې شي خو دې د غرض په باره کې چاته هم پته ونه لګېږي کوم چې لا اوس هم د ټوپه ټول دنیا نه پټو. تاسو ته دا نیا کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.